اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خوگو عزت مندو اللہ رب العزت احسانات دا اللہ انعامات پماو تاسو باندی بے شمارہ اور لا تعداد. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کہ دا اللہ نعمتونا منگ شمارون اللہ وی شمار لے نشئی. دمر لوی نعمتونے دی پا تمام نعمتونو کی لوی نعمت اغی ایمان دے. ایمان دا سے نعمت دے چی دے سر دا دنیا زندگی وی نو بخوشالے او که د دنیا زندگی د دې سره زی نو بخوشالے که آخرت کے پاسی د آخرت زندگی ملاویگی نو بخوشالے که حساب کتاب کیگی بخوشالے که پولیس صراط بانے پورے کے دلی پہ خوشالے تردی پوری چی دا اللہ رب العزت سر ملاقات کی دلوی پہ خوشالے اور چکل دا اللہ رب العزت آغا نعمت چی آغا دا جنت دے کل آغا ملاویگی پہ خوشالے. پختانوی وی اللہ دی پہ ایمان خوشالہ کا دا پختانو خبر ادا کل دعا کئی تاتن وی اللہ دی پہ ایمان خوشالہ کا تاغ دی ایمان خوشالے دل دنیا کم پہ خوشالہ عقبہ کم پہ خوشالہ جنت کم پہ خوشالہ اللہ دی پہ منگو تاسم پہ ایمان خوشالہ کی او صحیح استقامت اللہ دی منگو تاسو پہ ایمان نصیب ہو گرزے. خوگو عزت مندو کلچ دے انسان ایمان دا سوی چی دے پہ خوشحالی نو شاعر دے رخصت خبر کردے دا. شاعر وئی نشان مرد مومن بات گویم نشان مرد مومن بات گویم چو مرگای تبسم بر لبیوس. وی راش چی زدرت دا مسلمانی و دا ایمان دا خوشحالی
یو جلک و خیمام نشان مرد مومن بات گویم زیدر تویم چراش د ایمان د خوشحالی او د مسلمان پا ایمان د خوشحالی دو علامه صدا چو مرگایت تبسم بر لبیوس کلچ دتا مرگ رازیم کلچ دے د دنیا نزی د دنیا زندگی د ختمیگی نو تبسم بر لبیوس د په شونډو باندې د په چهره باندې د په مخ باندې او خندا او خوشحالي وي خندا او خوشحالي علماء کرام لیکي یو عربی کی یو زبردست خبره کړې ده او داغه مفهوم بیان کړی دی وای کله چې دنیا ته راځي نو تجاړي خلق خاندي دنیا ته چې انسان کله راځي پیدا کیږي نو دې جاړي خلق خاندي خوشاله دي الله د فلان کی زویوش خو داسې ژوند تیر کړ د ایمان والام او د ایمان د خوشحالی والا ژوند تیر کا چې کله د دنیا نزی چې خلق جاړي او ته خاندي بس په اپوزیټ دا خبره راتلو کی ستا جړا دا د خلقو خندا دا نو پتلو کی د خلقو جړا دا نو ستا خندا دا فرق خبر دادا او بس دا د تمام زندگی د ایمان سودا دا چې دا د ځان سره که ګټه دی دا نو دا د مسلمانۍ د ایمان خواږه دي او دا د ایمان خواږه صحابه کرامو لیدلیو صحابه کرامو د ایمان خواږه لیدلیو جهاد کی ولاړ دے صحابی دے لاس کی تورا نیولی دام مخت مرگ وینیم اور پزور باندی دا چغی وی دا آوازو نکی مرگ را روان دے مرگ وینیم گزار خوڑلے دے تورا بانے لگے دلے دے غشیو پنیزہ لگے دلے دے او سوئی فزت ورب الكعبہ سوئی فزت ورب الكعبہ د کعبی پر رب می دی قسمی چھ کامیابیم خوشحال روان دے لگے دلے پتور دے لگے دلے پنیزہ دے لگے دلے پتیر دے وینی تروانی دی ظاہری تکلیف دے لیکن د ایمان خواگ دی نو گورا چھ داغا پا زبان سدی اغوی فزتو ورب الکعبہ در رب د کعبی پر رب میں د قسمی چھ کامیابیم خوشحالی ہوا روح زی او خوشحال دے خندا دا پی مسکا دا پی زکا حدیث کرا دی چکل اللہ رب العزت دا یو مومن کامل مسلمان روح اخلی ندت دا دنیا دا دی زندگی پا اختتام باندی دا آخرت اغا نعمتون رامخ تکی ندی ورد خوشحال یو خان دی دا دی ایمان خوشحالی دے کنا اللہ دے مونگ ٹول پہ ایمان خوشحال ہے ازمونگ یو مشر عالم آگا بچے بیان کاؤنو پا بیان کے داغت تک کیا کلام داو تاسو ٹول اللہ پہ ایمان خوشحال کا دا با داغت تک کیا کلامو بار بار بیدال چلک بدا سی بیان نو بیا بیویل تاسو ٹول اللہ پہ ایمان خوشحال کا او قسم دے چکل دا اللہ دا ذات دا طرف نتا تا ایمان ملاو شوی تا پی خوشحال شوی اللہ با دی پی چرتا نخپا کئی اللہ با دی پی چرتا نخپا کئی بہر حال
کله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اغام د دنیا نه رخصتیږي او د دنیا نه ځي، نو د هغه په زبان مبارکه باندې څه کلمات دي او دا د ایمان د خوشحالۍ د اظهار کلمات دي. سوئی لا الہ الا اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہ روان دے، دنیا نہ رخصتی، د دنیا د زندگی اختتام دے، نو دے جناب رسول اللہ پر زبان باندې کم کلام دے. واوروس سوئی لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات، د ایمان اظہار کئی او بیا وی خبردار د مرگ سختی ډیره سخت دی، خود ایمان سره ډیره بیا نرمی دی. لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات. نبی علیہ السلام سره خوا کې اوب پرتی دی، نبی علیہ السلام دا اغیبان لاس لم دی او په مخې راکاږي، لاس لم دی او په مخې راکاږي او سوئی الا ان للموت سکرات. ظاہر کی د مرگ ډیر لویه سختی دا، لیکن چې ایمان کامل دے نو د ایمان په وجه باندې دا سختی بدل په نرمی دا. قرآن کریم فرمائی والناشطات نشطا، گواہ دی آغا فرشتی چې هغه روح باسی ډیر په نرمی سره د مسلمان او د ایمان والانا، ډیر په نرمی روح باسی. سختی شتا خو لیکن د ایمان د وجې نه هغه سختی هغه بدله په نرمی شو، دته بل څه بل څه ښکاري. او دا یاد ساتئ کله چې انسان په یو شي کې لګن او محبت وي، کله چې یو انسان د یو شي هغه نعمت ته تعجب وي، په خپل تکلیف نه پوهېږي. کله چې یو نعمت طرف ته لګن وي، محبت وي، د هغې سره شوق وي، نو د هغې په کتلو، د هغې په لیدلو، د هغې په حاصلولو هغه په خپل تکلیف نه پوهېږي، د خپل تکلیف احساس ورته نه کېږي او د هغې یو جلک الله ذکر کړی دی. کله چې یوسف علیه السلام هغه د یو زنانه په فتنه کې راگیر شو او د هغې نه الله وویسته، نو خلکو د هغه زنانه چې د هغې نوم بعض علما زلیخه لیکي، په هغې باندې دا الزام ولګولو چې وګوره وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. خلقو خبر شروع کړي، وای ته وګوره د وزیر او د بادشاه او د گورنر ښځه ده، یو غلام او نوکر یې ساتلی او د هغې په محبت کې گرفتاره شوي ده، یعنی خلقو ورته کم نسبت کاو. دا خبرې اترې مشهورې شوې. هغې څه وکړل؟ فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن. کله چې هغې زلیخې د خلکو د زنانو د محلې او د چم ګاونډ د زنانو خبرې واورېدې، ټولو ته دعوت ورکه، اله راشئ، ما دله خوراک تیار کړی دی، دعوت مې دله تیار کړی دی، دې ته راشئ. کله چې هغې ته ټولې راغونډې کړي، یوسف علیه السلام په یو کمره کې و
هغه په کمره کې کېنولیو دی خوراک مراکو کا آخری کې ورته فروټې ښودې دي چاړې ورسره یې ښودې دي چې آخر کې تاسو دا فروټ خورئ کله چې هغې د فروټو او د هغه میوې خوراک کاو چاړې په ګوتو کې نیولې دي او په دغه ټیم کې زلیخا یوسف علیہ السلام ته आवाज کوي وقالت اخرج علیهن اے یوسف علیہ السلام تروزام زنانه خو په دغه تمه وي چې دا جوان مونږ وګورو دا څنګه جوان دی قرآن فرمائی وقالت اخرج علیہن اغ زلیخی یوسف علیہ السلام تا آواز وکړه د بهر نام یوسف علیہ السلام په کمره کې وی روزام نو نوکر دی خامخا تابعدار دی کله چې یوسف علیہ السلام روته قرآن کریم دا بیان کئی چې کله دی زنانو یوسف علیہ السلام صرف یو جلک لیدم آغا جلک لیدلو چې دی قرآن کریم فرمائی وقطعن ایدیهن وقلن حاش للہ ما هذا بشرا چړې په ګوتو باندې را لګولې دي ګوتې کټ کړې او په ځان باندې پوهېږي نه ځکه چې مخکې ورته یو عجیبه حالات مخې ته رالل نو د ځان په تکلیف باندې نه پوهېږي هغه تکلیف ورته بیا نه ښکاري مخې ته چې یو انسان ته د خپل زړه د تمنا او د زړه د مطالبې هغه شی ملاو شي دی په تکلیف بیا نه پوهېږي جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا ان للموت سکرات مرگ د پاره سختۍ شته خو هغه سختۍ پسې لرې شوې لا اله الا الله د ایمان په وجه باندې سختۍ په خوشحالو بدل شوې او بیا دعا کوي او څه وایي د الله په دربار کې دا التجا کوي اللهم بالرفیق الاعلى اللهم بالرفیق الاعلى دا دعای کړي دا او د دې دعا نه بعد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک نه روح پرواز کړي دي مانا د دې دعا صدا اے الله اللهم بالرفیق الاعلى اے الله ستا دوستانا ډېر غردا ستا سره کېدل ډېر غوره دي تا ته در روانیم دغه غوره ده یا ته بهترین دوستانه کوونکی الله نو دوست چې د دوست سره ملاویږي خوشحالیږي دا الفاظ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نه آخری الفاظ اوتل او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موت او وفات راغی نبی علیہ السلام وفات حدیث کے راضی علماء کرام لکھی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دومره خلوا چې لکه څنګه د دوو انسانانو تبه راجمع کی ټمپریچر راجمع کی دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې ټمپریچر دومره ګرم و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم علماء کرام لیکي د دوو وجونه هغه وجه دا ده چې کله یو انسان په یو شي باندې ډېر فوکس اخلي ډېر سوچ او فکر اخلي جذبات اخلي د باندې چې دی نو هغه خوله راځي نبی علیہ السلام به وحی نازلېده نبی علیہ السلام به ډېر په جذباتو کې و په جمعې کې به د جناب رسول الله نه خوله تله نبی علیہ السلام د حضرت عائشې په جولۍ کې دی وفات
او اخیری عمل مونږ ویلو د جناب رسول الله قول خدا غو چې اللهم بالرفیق الاعلى او عمل سو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری عمل سو مونږ 13 جمعه کې دا خبره کړی و که بعضی حضراتو ته یاد خیر داسې نری ونته نشاندهی دی وکړي مسواک وهلو نبی علیہ السلام آخر کې مسواک والو او د مسواک وهلو نه بعد نبی علیہ السلام د دنیا نه تللی دی دا هغه د عمل کارو چې نبی علیہ السلام هغه وکړه او د پیر رضوا دا د علماو متفقه قول دی چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات دا د پیر پر ازبانی سلورم پر ازباندی دا د چاش په ټیم کې هغه راغلی دی او بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر رضم په تیر شوی دا بیا د منګل پر ازبانی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دفن کړی شوی دی پیر پر ازبانی وفات راغلی دی او د منګل پر ازبانی دفن راغلی دی اوس داولی وجه داوا چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې باس داسې ناشنا خبر رالا نو صحابه کرام په دې باندې منتظرو ډاډه وو چې د الله نبی ته بس خبر راشي څه حکم براشي مسله به حل شي داسې شوي دي اوس چې کله د هغه مسلې د حل شخصیت لاړ د مسلې د حل شخصیت لاړ نو مسله به څوک حل کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفن په باره کې د صحابه کرامو اختلاف راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دفن په باره کې د صحابه کرامو اختلاف راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنازې په باره کې د صحابه کرامو په میانس کې اختلاف صحابه کرامو باندې حالات مختلف د نبی علیہ السلام جنازه دا په جمع باندې نه ده شوي فردن صحابه راغلی دي او د نبی علیہ السلام جنازه کړي ده او بیا به چې دی نو بس دا غذای نه جدا کېدل نو دا صحابه د یو ځای نه د بل ځای نه د بل ځای نه ځان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رارسول بیا په هغې باندې جنازه کول او د نبی علیہ السلام په کفن کې کپړې لرې کو لرې نه کو بیا په هغې کې چې دی نو نبی علیہ السلام سره د خپلو کپړو نه هغه دفن شوی دی بیا نبی علیہ السلام په کم قبر شکل کې هغه لحدی شقی دا ټولې مسلې علماء مختلفې لیکلي دي مختصر پیزو داسې بیا نبی علیہ السلام د هغې نه بعد د هغه دفن وشو صحابه کرام د هغې د مرګ په ټیم کې د وفات د جناب رسول الله په ټیم کې ډېر زیات پریشان څه صحابه بس داسې گم سم ناس لکه چې یا انسان باندې غم سیوا شي نو ته بس داسې شي چې لکه ته به وې ګوري به یو ځای ته او سوچ به په بل ځای ځکه دا معمولي خبره خو نه وه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خفه دی ناست دی یو طرف ته بس د خلکو نه یو چې تا بس څه وشو یو جدایي اختیاره کړې ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله منافقان ولیدل روایاتو کې دوه قسمه خبره راځي کله چې منافقان او کافران ولیدل چې هغه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په وفات باندې خوشحالی اظهار کولو نو حضرت عمر په باره کې راځي چې هغه توره راوویستا او دای ویل چې کچا دا خبره وکړه چې جناب رسول الله وفات دی نو سر به قلم کا صحابه کرامو په یو سنس باندې دا خبره واغستا
خدا علماء لیکي محققین علما چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مقصد داو چې دا منافقان لګیا دي اوس د خوشحالۍ اظهار کوي چې الله پیغمبر علیه السلام وفات شو کافر لګیا دي یهود لګیا دي د خوشحالۍ اظهار کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تور رواغستوي که د چا د خلینه می واوریدل چې جناب رسول الله وفات دي سر به قلم کم اوس د حضرت عمر دا خبره دا کل عام شو صحابه کرام هم دا غي د یری نسنه شول ویلې بیا ځکه چې د حضرت عمر مقصد خدغه چې د دې منافقانو خلی بندي شي د دې کافرانو مشرکانو يهوديانو خلی بندي شي او هغه خبره خو عام وکړه نو چې عام خبره شوا نو صحابه کرامو کې یو لهر د دې خبرې تاو شو چې ولې نبی علیہ السلام وفات نه دی ولې سره نبی علیہ السلام او حضرت عمر جذبات واغستې لري او د حضرت عمر جذبات هر چاته معلوم چې هغه ته بیا خواته سو کړتلم نشول نه چې تا تپوس بیا کولې شو صحابه کرام په تشویش کې دي حضرت عثمان ځان لغم نیولې لري حضرت علی ځان لغم نیولې لري بل څوک خبرو کی علماء کرام لیکي صد نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم خاص رشتہ دارانو تریو بلو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور مبارک ته ورغلی دي حضرت عائشہ ته ورغلی دي دارنګ چې کم نه نو هغه په یو فکر او سوچ کې اخته دي او دی خو حالات بهر بدل دي صحابه کرام هم حیران دي چې څوک په دې دوران کې چې په صحابه کرامو کې هر قسمه تشویش دي هر قسمه تشویش هر قسمه پریشانی ده دی دوران کې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ را رسیدا اور د خپل هغه صلاحیت چې الله پاغه کې د آینده د پاره د مشرۍ اخو دی او الله په دغه دوران کې د هغه اظهار دا غینو دغه چې دا دار چا کار نو دار چا نشو کولې داسي حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ځان یو سایډ د غم نیولې خبر نشي کولې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جرار دی لیکن په دغه وخت کې حالات بدل دي او د غم په حالاتو کې حوصله ساتل د ډیر ګران کار دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چراغ وې قتل ځکه چې خبر ورپسې لاړ او دا حالات تیریږي ځکه چې هغه دالته نه راتله د سخرګنۍ نه وخت پکې لګید چې رسېدو د صحابه کرامو چهره بدلې دي د منافقانو حالات بدل دي د کافرو د يهودو حالات بدل دي دلته اکابر صحابه پاغي یو حالت تاری دي حضرت عمر لګیاره میدان ته وته دي او دا خبره کوي چې چاویل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوی تور باندې به سر قلم کم د غزان له یو هيئت جوړ کړي دي تمام حالات کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہوئے ټول حالات جج کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاول راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته اول راغی چونکه دا خو د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پکور کیو او حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا د ابوبکر صدیق لوروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه پکور کې وفات او پکم ځای کې چې وفات دی مسله هم داوا په دې اختلاف چرته دفن کو بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دغه مسله حل کړی دا چې نبی کم ځای کې وفات شه پاغه ځای به دفن کی نبی جی کم دا خصوصیت د پیغمبر دی چې نبی کم ځای کې وفات شه پاغه ځای کې به دفن کیږي که پکور کې وفات شه پکور کې به دفن کیږي که بهر وفات شه بهر به دفن کیږي خود دې نه دا ثبوت نه کوي
چې کنه کور کې مړی خخول جایز دي کور کې مړی خخول علماء کرام لیکن نه دي ښه بهر حال د غزان له مسله کله چې حضرت ابوبکر صدیق راغې الله اکبر دغه کم حالات برداشت ګورا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ مبارک نے صادر لری ک او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تندې مبارک خپل ک او بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلی الفاظ دادی چې الله رب العزت پتا باندې دو موتونه غنه جمع کړي یعنی پتا باندې د دنیا موت راغې باس دنیا نه لاړې خپلې ک اور بیا راغې صحابه کرام را جمع کړل وې دې خورا شي منبر ته وخته او چې کله منبر ته وخته خطبه شروع کړه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله طول خطبه ویلا او بیا آیات د قرآن او فرمایا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا دا آیات ولستم حضرت عمر ناس دے حضرت عثمان دی صحابہ کرام دی ټول را جمع دی او آیات چکم ولستانو پاغی کہ اللہ فرمائی ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر د اللہ رسول دے دن مخکم انبیاء تیر شوی دی قد خلت من قبله الرسل افا اماتا آیا کدا پیغمبر وفات شی او قتلا یاد چاد اللہ سے شہید شیم نو انقلبتم علی عقابکم تاسو با پخپل پندو بانے د دین نا اوڑی تا خبری اوڑی صحابہ کرام بانے یو سکون یو اطمینان دا تاریکی گی او دی آیات تا سوچ کئی سوچ دا کئی چی دا آیات ہم مخی مورد لیو خو پا یو موقع بانے چکم خبرو شی تا بوید صحابہ فرمائی منگوی کی ندایات اس نازل شو بہرحال وقت ختم دے بیا انشاءاللہ واقعہ اللہ رب العزت دے منگو تاستا صحیح ایمان صحیح عقیدہ دا دنیا دا زندگی صحیح تیرولو توفیق راکی اللہ دا قرآن و دا سنت مطابق زندگی میں نصیبہ کی مشکلات و پریشانی ملری کی اللہ کم بیماران دی صحتو نولور کی سمر مسلمانان وفات شوی دی اللہ دا تمام مسلمانانو مغفرت و بخانہ نصیبہ کی اللہ سمرہ چی زمانگ زندگی دا سرد ایمان نیرات نصیب کلچ دا زندگی اختتام راضی اللہ بیامم پا جب بانے دا ایمان کلمہ جاری و ساری و ساتی و صلی اللہ